بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو حریم شاه کوم چې تاسو ډول ډېر زیات ښه پېژنئ، هغې د مولانا صاحب یعنې د مولانا فضل الرحمن په هکله باندې کوم یو ویډیو جاري کړې ده، په کوم کې چې وایي چې آیا دې ما سره داسې څه ویډیو راسره دي. په دې کې حقیقت څونه دی او نن چې کوم دی هغه ویډیو زه تاسو ته د پلی کولو کوشش هم کوم چې کومه ویډیو هغه د مولانا سره ریکارډ کړې ده او کوم الزامات چې لګولي دي، الزامات څه دي، په هغې باندې به هم مکمل خبره کوو. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو که تاسو اوسه پورې زموږ په چینل نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره. راځو ویډیو طرف ته. دا ویډیو د تاسو کتلی شئ، په دې کې چې څه ویلی شوي دي زه درته صرف هغه ویم. په دې ویډیو کې حریم شاه وایي زه تللی وم قطر ته، وایي چې قطر ته زه لاړم نو هلته ما سره څه کسان میلاو شو. هغه کسان وایي ما سره دا خبره وکړه چې مولانا چې کوم دی یو اجرا پکار دی. دا وینا وه د چا؟ د حریم شاه وینا وه. نو زه ډېره زیات حیرانه شوم چې آیا مولانا سړی هم داسې چلونه کوي. بیا وایي داسې څه زمونږ او د هغې داسې څه ملاقات وشو، وایي په هغې کې هغه داسې په څه حالاتو کې موجود و څه چې کم د وجې ماتې تصویران ویسته او هغه تصویران چې کم دی وایي زه به اوس فیسبوک او دې نه علاوه ټویټر دې د لارې شیر کوم. اوس تصویران چې دې څنګه ایستي دي نو د هغې کوم مکمل تفصیل چې دی هغه ټویټ چې دی هغه کړی دی. په ټویټ کې تاسو هغه کتلی شئ، کوم ټویټ چې د مولانا فضل الرحمن په هکله کړی دی. وایي چې په 11 بجې باندې به زه د دې کوم ویډیو چې دی هغه اپلوډ کوم. خو چې کله 11 بجې هغه تېرې شوې او بیا چې کومه ویډیو مخې ته راغله نو هغه دا ویډیو تاسو هغه کتلی شئ چې په دې کې هغه د قطر کوم ذکر چې دی هغه یې کړی دی. یعنې که موږ وګورو حریم شاه د نن نه یو څو میاشتې مخکې هم د سوشل میډیا د لارې چې کوم په تیزۍ سره روانه وه، یعنې د خلکو کوم ویډیو به چې لیک کولې دې سره به داسې ویډیو ورسره وي چې کوم به چې کله ریلیز شوې په پاکستان کې به یو ډېر زیات بد حالي او غوبل به پکې جوړ شو. خو بس الله تعالی دې خیر کړي، ځکه زموږ په ملک کې چې دا وخت کوم صورتحال دی هغه ډېر زیات ګنده، ډېر زیات بد، ډېر زیات خراب روان دی. الله تعالی دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي او دا کوم قصې چې دي د دې نه الله تعالی موږ په امان کړي. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.